لن يطول الظلام ديننا لن يضام نحن جيل الهمام نحن فينا عمر لا 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 لن يطول الظلام. نو په مختصر ډول د قربانی متعلق بدا قدر وایم چې قربانی یا اضحیه اختری دا پر چا باندې واجب دي. دا پښتنه خو هم ډیر خلک کی وای آیا پر ما باندې اختری ستا کنه. د دې پښتنې جواب دادی اختری پر هر هغه چا باندې واجب دي چې د شل مسقال یا اونیمه توله سره زر ولري او یا 200 درهم یا 250 نیمه توله سپین زر ولري او یا د سرو سپینو سره بغیر نور دومره مال ولري چې هغه دغه 200 درهم سپین زرو قیمت ته رسیږي. 200 درهم سپین زر او یا 250 نیمه توله د دغه قیمت ته کچيري د سړی مال رسیدي. البته هغه مال د کور تر ضروري شیانو بالاو هغه روزمره چې د سړی فکاریش هغه نه حساب دي تر هغه بالا بودو او تر پور هم بالاو. دا چې 200 درهم سپین زر څو کالداري یا څو افغاني کیږي دا چې موږ معلومات کړي د 40,000 کالدارو په شاوخوا کې د 40,000 یا 40,000 شاوخوا کالداري کیږي. افغاني بنو 60,000 افغاني شاوخوا کیږي. دومره پیسې او یا بل یو زائد مال کسړی ولري چې دغه قیمت ته ورسیږي بس پر دې سړي باندې اختری واجب دي. نو خلاصه خبره دا سوه چې اختری پر هر هغه چا باندې واجب دي چې دی مالک د نصاب وي یعنی سره زر ولري شل مسقال یا اونیمه توله یا سپین زر ولري 200 درهم یا 250 نیمه توله او یا دغه د 200 درهم قیمت ولري یعنی کالداری یا افغانی ولري. کالداری 40,000 شاوخوا افغانی 60,000 شاوخوا یا نور زائد مال ولري چې هغه دغه پیسې کیږي. البته تر فور به بالاوي تر هغه نور ضروري شیانو به بالاوي پر دغه سړي باندې اختری کیږي دا مالک د نصاب بلل کیږي. لا لن يطول الظلام ديننا لن يضام نحن جيل الهمام نحن فينا عمر لا 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 لن يطول الظلام.